عطا محمد نور ولې صلاح الدین رباني ته غوسه شوی دی او صلاح الدین رباني څنګه په شرمونو شرمولی؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا مهمه ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. د جمعیت ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور وایي چې له تېرو څو کلونو په دغه ګوند داخلي توپیرونه شتون لري. یو وایي چې ډاکټر عبدالله په غونډه کې وي زه برخه نه اخلم، بل وایي چې قانوني وي زه نه درځم، بل وایي چې عطا محمد نور شتون ولري زه ګډون نه کوم، بل وایي چې فلاني وي نو زه نه راځم او چې فلاني وي داسې نه کوم. عطا محمد نور له ټولو نیوز سره په یوې مرکې کې ویلي دي چې د جمعیت اسلامي ګوند وضعیت بې نظمه شوی و او دوی اړ و چې د صلاح الدین رباني څخه د مشرۍ د اخیستو پریکړه وکړي. عطا محمد نور ویلي چې د برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته د 2 میاشتو لپاره صلاح الدین رباني د ګوند سرپرست وټاکل شو او پریکړه وشوه چې 2 میاشتې وروسته به د ګوند کنګره راغوښتل کیږي چې پکې مشر وټاکل شي. خو صلاح الدین رباني په 9 کلونو کې د ګوند کنګره جوړه نه کړه. نوموړي احمد ضیا مسعود او صلاح الدین رباني هغه 2 کسان یاد کړي چې له تېرو څو کلونو یې جمعیت ګوند په خپل انحصار کې اخیستی او د شخصي غوښتنو پر اساس پریکړې کوي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که د عطا محمد نور په اړه کوم نظر لرئ او یا هم د صلاح الدین رباني د منفعت کېدو په اړه کوم نظر لرئ، زموږ سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.